د الاماره سټوډیو ډیرو درنو او قدرمنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا ځل د میدان وردګو ولایت د جغتو ولسوالۍ د ملاحافظ کلي ته راغلي یم. د ملاحافظ په کلي کې کوم ځوان چې تاسو په سکرین باندې مشاهده کوئ، دا اخندزاده صاحب د دې ټوله کورنۍ بمبار شو. د کور غړي، بچیان، ورونه، ورېرونه یې ټول په شهادت باندې ورسېدل. یوازې همدا دی پاتې شوی ده. دی هم په ګاونډي هېواد ایران کې اوسېده. هلته یې د خپلو بچیانو لپاره د حلال رزق په لټه کې و. دا چې دا د غم د داستان څپه څرنګه تېره شوه، ده کوم تاثر اخیست، څه احساس یې درلود، له ده څخه یې اورو. الاماره سټوډیو ده په لومړي سر کې خپل ځان رامعرفي کړئ. نوم مو څه دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تر ټولو نه مخکې د تاسو سټوډیو ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته او ټولو هېوادوالو ته سلامونه وړاندې کوم او محمدي تحفه وړاندې کوم چې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وروسته له هغې نه د ما نوم مسیح الرحمن دی، د عبدالمالک اخندزاده زوی او د ملاحافظ بابا د کلي د جغتو ولسوالۍ د وردګو ولایت اوسېدونکی یم. موږ چې کله دا سفر پیل کړ په جلګه او نرخ په دغو ولسوالیو کې ستاسو د کور له پېښې نه خبر شو چې دلته یو کور ده او د کورنۍ غړي 12 کسان ټول په شهادت باندې رسېدلي دي. ته هغه وخت چېرته دی؟ زه په هغه وخت کې په ایران کې د بندر عباس په ښار کې وم. تقریبا 4 کال او 2 میاشتې کېدلې چې زه هلته وم. نو په 93 کال کې تللی وم د همدغو فاجعې تر وخته پورې او د همدغو فاجعې په وخت کې هم همالته وم. بله خبر همالته شوله. ما په چاپه باندې خبر شوم چې چاپه موجوده وه، د موږ کلي ته چاپه ورغلې وه. په همدغه سهار باندې ما خپله مېرمنې ټلیفون ورته وکړ چې چاپه کومه تېره وه، کومې تلاشۍ شوې وې، کوم جنایت شوي وو او کوم غم و ترس چې په دوی باندې تېر و. هغه سهار وختي په 4:30 بجې وې. نو چې ما ته یې زنګ ووایه دا جریان درته ووایې، نو پس هغو نه چاپه موجوده وه. بیا نو د 10:30 بجې شاوخوا کې په همغه ورځ باندې بیا دوی بیچارګان هم بمبار شول او شهیدان شول. زه 4 کاله مخکې درته وایي 4 کاله او 2 میاشتې زه هلته مسافر وم. یعنې په 93 کال کې تللی وم. هغه د 99 کال اول میزان میاشتې په اول تاریخ باندې یکشنبې ورځ وه چې دوی شهیدان شول. تر هغو تاریخه پورې ما 4 کاله او 2 میاشتې کېدلې چې هلته مسافر وم. اوس د کورنۍ او بچیانو درته یادېږي؟ ولې نه، طبیعي خبره ده، ځکه د دوی غم خو ډېر یو دروند غم و. نو چې هر څومره دا خو سید خدای سړي ته توفیق ورکوي چې هر څومره د صبر نه کار واخلي، بیا هم د هغو درد او غم کله هېرېدونکی دی. کورنۍ غړي د څو شهیدان شول؟ بچیان د څو ول او ورونه د څو؟ د ما بچیان ومې بچیان و 4 مې لرانې 3 مې زامن وو او یوه مېرمن وه. دا شهیدان شول چې 8 نفره کېږي او 4 مې د 2 کاکاګانو لورانې وې چې 2 د یوه کاکا لورانې وې او 2 د بل کاکا لورانې وې. هغه بیچارګان هم د ما د بچیان څخه شهیدان شول چې ټول 12 نفره شهیدان وو. ته چې کله دلته راغلې د جوړ کور نه تللی وې او چې کله راغلې په ړنګو دیوالونو دې سترګې ولګېدې، څه احساس دی؟ احساس خو دا د کور خبره خو یوره پرېږده، ځکه چې زه راغلم چې د افغانستان خواته راتللم. دا د ما دپاره ډېره دردونکې کیسه وه. بیا چې زه کله د نیمروز په مرز باندې واوښتم، یعنې بمبار راواخلې دا شی و، دغه د نیمروز فضا د ما دپاره ډېره دردونکې وه. د هغو د وروسته چې څومره قدم په قدم لنډېدلم د ما دپاره دردونکې وه. خو چې کله زه د غزني نه تېرېدلم هغه بیخي سختې لحظې وې. نه مې شوه کله چې دې خواته راشم، خو بیا مې یو ډېر سخت مجبوریت و. خو چې کله دلته ورسېدلم دلته د پلار کور ته راغلم، شپه مې دلته وکړله. سهار چې کله ورکوزېدلم نو د دې توانایي مې نه درلودله چې زه هغه لوټې، هغه خاورې، هغه دربدرۍ ووینم. خو بیا مجبوریت وي، د مجبوریت نه شي کېدلی. مجبور کار څومره سختې لحظې وي په ځان باندې تحمل کوي. خو چې کله مې هلته ورغلم هغه بربریت او وحشت مې چې ولیده، بلکل د انسان د تحمل نه لوړه خبره وه. هغه وخت کې ته له ایران راغلې او دوی د غم د داستان سره مخ شوې. ستا کور په ړنګ و، ستا چیرې شپې کولې، چیرې اوسېدې؟ زه دلته د پلار په کور کې وم. د موږ د پلار کور دلته کلي نه وتلی برسېره دی چې نوې کلا یې جوړه کړې ده. نور وروڼه مې او مور و پلار مې همدلته وو. زه بس همدغه د مور و پلار کور ته راغلم. هغه ماشومان چې ستا کور ته یې پناه وړې وه، د هغوی داستان څرنګه و؟ هغه څرنګه شهیدان شو؟ خو هغه بیچارهګانې داسې وو، د ما په کور کې خو کوم سرپرست څوک نه وو. نو کله چاپه ورغلي وو، هغه بیچارهګانې د دوی دپاره ورغلي وي چې دا د ما بچیان دلته ونه ډار شي. دا د چاپې وحشت او ترس دی. نو په دغه خاطر چې دوی ونه ډار شي، نو هغه بیچارهګانې ورغلي وي دلته د دوی څخه په یوه کوټه کې ناستې وې. هماغه وو چې دوی بیچارهګان هم د همدغو فاجعې ښکار شولي دي ما د بچیان سره یو ځای. بچیان دې مشران؟
نه داسې وه چې لورانې مې مشرانې مې لورانې وې چې مشر لور مې 14 کلنه وه بله مې 12 کلنه وه نور زامن مې چې وو هغه بیا کشران وو چې یو زوی مې 10 کلن بل 8 کلن او بل 4 کلن وه او لورانې خو مې بیا یوه 14 کلنه وه یوه 12 کلنه وه او بله 7 کلنه وه بله 15 کلنه وه د اولاد غم ډېر درناک وي تا ته د بچیان ډېر یادېږي که بچۍ طبیعي خبره ده چې په ما دپاره اول هم تفاوت نه درلوده د ما که بچی و که بچۍ وه په ما باندې ډېر سخت ګران و ځکه چې کله زه په ایران کې وم یعنې د دې سره مې چې کوم تماس درلود چې د یوه سره به وغږېدم د بل سره به ونه غږېدم ډېره ورته دردونکې وه هغه که بچی و که بچۍ وه د ټولو سره به داسې د نوبت په شکل باندې مکمل وغږېدلم د ټولو حال به مې اخیستو نه دا په دې خاطر باندې چې د ما دپاره یو شی و که بچی و که بچۍ وه نو درد یې ورته یو شی دی د دوی دې ته زیاته تلوسه وه چې ته راشې او له دوی سره ټیم هم تېر کړې وخت یې بلکل یې تلوسه زیاته وه ځکه په ما باندې دومره ټینګار درلود چې زښته ډېر چې کله به هر وخت ما ټلیفون کا د دې اصرار دا و چې باید راشي خو بیا دغه وه چې خو د افغانستان مشکلات یې ما به دوی بیچارګانو ته کله بانې کړلې کله مې عقل کړمې لکه چې زه خیر درځمه زه کوم دا کومه نو کله په یوه تحفو یا په څه شي نازول چې تاسو خیر تاسو صبر وکړه چې کله انشاءالله وخت راغی زه بیا پخپله درځمه نو اصرار یې زښته ډېر و خو دغه و چې نصیب دوی ته سفرې نه کولو چې دوی ودې بل څه ووینو ستا د یوې بچۍ درد چې موږ ډېر دردوي موږ ته کلیوالو کیسه وکړه چې هغه تر خاورو لاندې وه او په لاس کې یې د ډوډۍ ټوک و ته له دې داستانه خبر شوی دا کیسې ورته شوي دي بلکل ورته شوي دي نه طبیعي خبر ده چې سړی ډېر دردي وي خو د ما دپاره ډېره دردمنه صحنه هغه وه چې ما بچیان نه ولیدلي چې کله د دوی ویډیو مې ولیدله چې دوی بېچارګانې د خاورو نه راایستلي وو او په باغ کې فقط یو څو چادرې پرې اچولي سوي صورتونه نو هغه لحظه یې د ما دپاره تر ټولو بدترین او سختترین او دردمنه صحنه وه بچیان ته دې څه توصیه کولې په ټلیفون کې فقط توصیه مې دغه ورته چې دوی باید ډېر اصرار ونه کړه د ما د راتګ دپاره او دغه د ما د مسافرۍ کوم تکلیف چې په دوی باندې دی دا تحمل کړه فقط په دوی باندې مې دلاسه کول مې زښته ډېر او فقط همدغه توصیه مې ورته کړله چې ډېر تشویش مه کوئ انشاءالله وخت به راشي چې بیا به ټول ماته یو ځای سره ژوند کړو ستا سرپناه خو بمبار شوه کور دې لوټې لوټې شو ورغلې بچیان اولادونه او د کورنۍ ټول ورته شهیدان شول اوس څه ارمان لرې که دې دنیا کې بیا څه امیدونه لرې ارمان ولې نه زه دغه طبیعي خبره ده د ما کورنۍ او بچیان شهیدان شول د ما لوړترین او اولترین ارمان همدغه دی او ډېر ځله مې هم همداسې ویلي دي په ډېر ځایو کې د مطبوعاتو لیدنه خبره کړې ده چې خدای وکړه چې دغه د وحشتو د سلسلې په ټول افغانستان کې بندې شي دا که د ما بچیان شهیدان شول دا چې په هلمند کې شهیدانې د ما دپاره دومره درد دی چې کله په عزیزاباد په شینډنډ کې بمبار شوی و هغه هم د ما دپاره همدومره دردمنه وه چې فیسبوک او په یوټیوب او په دې شیانو باندې ویډیوګانې کتلې ډېره دردمنه صحنه وه نور په کونړ کې چې وشولې په نورو ځایو کې چې وشولې افغانستان په ګوټ ګوټ کې چې کوم دا رقم ته وحشت کېږي هغه د موږ دپاره ډېره دردمنه صحنه وي او ډېر هم دردي وي نو هغه لوړ ارمان او آرزو هم دغه ده چې خدای وکړه چې په افغانستان کې نور دغه وحشتونه او دغه دربدرۍ او دغه قتلونه نور ختم شي دغه مې لوړ ارمان دی چې نورې کورنۍ د غم په ټغر کښېني نه دا چې دا د اشغال توره د غم څپه په دې کلي باندې تېره شوې ده په اړه به له دغه ځوان اورو چې څه ول او څه پېښ شول الاماره سټوډیو ده ځان را معرفي کړه اول د هر څه نه مخکې تاسو ته سلامونه وړاندې کوم زه محمد واسق یم او د عبدالمالک اخندزاده صاحب زوی یم نو د ما ورونه چې دي شپږ وروران یې ټول وروران مې مسافر وو زه هم د مکتب مې ویله او هم باغوان وم نو کله چې دغه وحشي چاپه موږ باندې ولوېدله د ما دا ورور په ایران کې و نور ورونه مې مسافر وو نو د موږ د کوز کور د ما د مشر ورور کور چې دی هغه د موږ نه کوز و موږ کله دلته بله کله وه موږ په دې کې ژوند تېروله ستې د کشران د ورېرو نه سم هېڅوک هم نه وو فقط یوازې ماشومان او زموږ وړې د ورېرې وې هغوی هلته ژوند تېراوه نو زه به کله ورتلم په دې شپه باندې تقریبا 9 بجې شاوخوا به وي چې جاز او نورې څرخۍ د تیارې راغللې نو ډېر سخت حالت چې زه پخپله په ډېر درانه خوب بیده وم نو مور مې زر ولټولم چې بچی ورولټېږه چې کوز کور ته ورشه چې څه حالت دی دلته موږ تر اوسه ښه ډېر سخت بمبار دی نو داسې حالت و چې زه حتی زه او مور مې برون ته هم نه شوی وتلی
هماغه چې وحشیان په 4 بجو باندې زموږ د بر کور ته راغلل او موږ یې هم برون تر وایستو زه یې په خپله کور ته راوایستلم ډېر یخ هم و زه یې برون ته راوایستلم مستې زه د هغو په لټه کې وم او 2 وروران مې برسېره وو چې هغه به هم اوس شهیدان کړي وي خو د هغوی ډاډ راکړله چې هغه نه دي ویشتلي ورکه بمبار نه دی کړی زموږ هلته باغ وه نو چې کله هغه شولستې د ما پوښتنه ترې وکړله ما چې آیا په کوز کلي کې زموږ د ستاسو پوځیان شته دي دی ورته وویل چې نه زموږ پوځیان یوازې ستاسو په کله کې او په کوزه کله کې نور بمباري ده نو زه ډېر سخت وارخطا وم یعنې هغه حالت خو نه معلومي چې زه اوس څه تاسو ته ووایم ته چې کله له داسې ړنګ کور سره مخ شوې او خپل ورېرونه او واړه ماشومان تر خاورو لاندې ولیدل څه احساس دې وکړ؟ بې د اوښکو نه او د زړه د درد نه بل هېڅ احساس نشم یوازې دردونه نور هېڅ نه په دغو شهید شوي ماشومانو کې تا ته کوم یو ډېر ګران و؟ په ما باندې ټول ګران وو ځکه واړه ورېرونه ورېرې مې د ما یو ځل ستر شوي وو ما ته ټول ډېر ګران وو کوم شی تا ډېر ځوروي؟ کله دې راتله او د ما څخه مې درسونه شی غوښتله هغه ماده یې ته ورکول اوس د دې کتاب کتاب چې یوازې ورته تل چې پاتې هغوی متعلمین ول؟ ورېرونه مې په مکتبونو کې وو ورېرې مې هم درسونه یې ویل مولوي صاحب امام نه او ما هم درسونه ورته ویل د دې هغې ماشومې کیسه څرنګه وه چې هغه له یو ټوکلوډۍ سره شهیده شوې وه؟ زما ورېرونه چې سخت سره وو نو په دې حالت کې خو دې هېڅ موږ ته دا چانس نه برابرېده نه د دې حالت وه چې موږ د چای اټکله وخورو نو د وړه ماشوم د هغه ورېره مې وه نو دا چې کله موږ ورغلې ما ورور زنګ ته وکړه چې راشه د کابل نه رسېدلی وه چې ټول ورېرونه مې د لاسه ورکړي دي نو چې کله زه ورځم نو موږ خپلوان پرې ټولې ډېر پورته کوو چې مزدور ټکله یې وچ ټکله ده چې ورسوینم او وینې پرې قدرمنو لیدونکو دا د مظلومو افغانانو حال ده دا د اشغال تورو څپو وهلي د کورنۍ غړي شهیدان شوي د دوی درد تازه ده د دوی مظلومې اوښکې د عرش ستنې لړزوي د دوی اوښکې د دوی درد د کاڼي زړه غواړي ماشومه دلته راسه ولې ژاړې ماشومان ته تللی دي؟ ورته ته د مکتب وایي؟ څه زور له توبه یې؟ نوم دې څه دی؟ څه شی؟ شاکر شاکر جان انځور د شهیدان سول؟ یادېږي دې؟ ته چې اوس مکتب ته یوازې روان یې دوی درته یادېږي؟ هېڅ ملګري نشته؟ څوم سل کې؟ باور باور کې؟ نور تا دې تر زما شهیدان شول هغه څوم ټوکي؟ هغه باور کوم یې ډېر یادېږي؟ بیا هم تا سره کوم یو تا سره ډېره
ډېره مینه کوم یو درلود نه مې راته وکړه کوم یو داسې ډېری دي نور ماشومان بیا دي ته بمبار وړه اخلې هغه شپه ته چېرې وې بمبار وړه اخلې قدرمنو لیدونکو دا د شپږو اووه کلو ماشوم چې د یو داسې درناک حالت سره مخ کېږي او د داسې وحشتناک حالت سره مخ کېږي چې موږ د داستان د اورېدلو توان نه لرو دوی له داسې جریاناتو سره مخ کېږي او اوس په وړه ژبه وایي چې هغه مې یادېږي موږ نور څه نه لرو صرف دا به وایي چې الله ظالمانو ته جزای څه ورکړي خدای پاک د هغوی کورنۍ هم دغسې د غم خبرتیا ده ورته دا مظلوم افغانان داسې کېږي د الیاس قبر ته ورځې دوا ورته کوې خبرونه یې درته معلوم دي ټول څو کسان شهیدان شول الیاس فایز او وقار نور د انجینرانو نومونه مو واخله فهیمه او سمینا فهیمه او بل سمینا بل هغه نور څلور نجونې چې تاسو کار راغلې وې پناه یې اخیستې وه هغه د بل کور شهیدانې شوې دي هغو نومونه څه غزل پایو جرمنو لیدونکو دا ماشوم چې په وړه خولګکۍ کې خبره سلګۍ واخلي دی د خبرو توان نه لري دی هم په دې ځای باندې درمند ده د ده کمزوري د ده ملګري د ده د تره زمن د ده وروڼه شهیدان شوي دي دا یوه کورنۍ نه ده چې د ورته پېښې سره مخامخ شوې ده بلکې په افغانستان کې ډېرې داسې کورنۍ شته چې غړي یې شهیدان شوي دي کورنۍ بمبار شوي دي د امریکایانو د نړۍ د سترو بشرپالو دعوهګیرو لخوا په نیمه شپه کې کورونه بمبار شوي دي او دوی تر خاورو لاندې شوي دي چې که په وروستۍ کې عام ولس او خاصه مجاهدینو ته څه پیغام درې مهرباني مننه سلامت اوسئ ما عام ولس ته پیغام دا دی چې کوشش وکړه ټول افغانان چې نور دغه بدبختۍ چې کوم ده څلوېښت کاله روانې دي په دې باندې لږ نور ځان پوه کړه او لږ سر خپل ګریوان ته ټیټ کړه او د خپل سرنوشت لپاره په خپله په فکر کې شي او د پردیو نه باید لاس واخلي او پردیو ته په هېڅ وخت باندې باید تمکر ونه اوسي ځکه پردي په هېڅ وخت کې د چا په درد نه خوړلي دي او نه خوړلی شي او نه د چا په درد باندې خوري نه همدا خپل افغانان دي چې همدا وطن خپله باندې جوړي وي او نورو ته هم خارجیانو ته او نورو ته ټولو ته مې دا دی پیغام دا دی چې نور دې دا وحشتونه بند کړه افغانان ډېر مظلوم قوم دی سخت یې در بدر کړل سخت یې تیکه تیکه کړل نور باید د دې نه لاس واخلي او دونه باید درس واخلي چې په زور باندې د چا کابو کول په تېر هم د افغانانو ته یو ناممکن کار دی نو باید د افغانستان د اشغال نه کاملا لاس واخلي وخت راکولو ډېره مننه بلنه سلامات اوسئ بالکل د تاسو کور آباد خدای مو خوشحال لره انشاءالله د الله تعالی نه به د صبر توفیق غواړو او خدای ته به لاس په دعا یو انشاءالله چې الله تعالی ټول هېوادوال نور د دغو غم او د دغو درد نه نور دې په امان کې ولري او چا ته چې غم او درد پېښ دی موږ سره د خدای د کامل صبر توفیق ورکړو مننه اوسئ